السلام علیکم ملګرو که چېرته تاسو یوټیوب فیسبوک واتساپ انسټاګرام داسې هر یو پلیټ فارم دپاره پروفایل جوړول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زه تاسو ته د پروفایل جوړولو صحیح طریقه مکمل درښیمه. پیله به تاسو لاړ شئ د ایمیج سرچ ته. او په دې کې به سرچ کې ICON ایسون یوټیوب. نو دا دغه به راشي دې کې چې کوم ټولو کې ښایسته یوټیوب پلی بټن کوم ټولو کې ښایسته ایسون نو دا یو پکې لږ ښایسته ښکاري. منګه به دا را ډاونلوډ کړو. ډاونلوډ کمپلیټ پې رالی. اوس به سرچ کړو ایسون فیسبوک به سرچ کړو. نو دې کې به موږ همدا یو را ډاونلوډ کړو. دا یو ایسون تت دی دا به کټ کړو. دا یو هم لږ ښایسته ښکاري. دیم ډاونلوډ کمپلیټ شو. واتساپ هغه به سرچ کړو. دا ایسون به اوس فی الحال را ډاونلوډ کړو چې نیټورک هم مسله ورکوي. خو که ستاسو داسې نور هر یو قسم ایسون خوښي یا پکې نور څه انسټاګرام سنیپ چاټ وغیره داسې کار یو شي ایسون تاسو څه ایډ کوئ نو هغه پکې ایډ کولی شئ. دا هم کمپلیټ شو. نو بیا به راشئ تاسو پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ فوټو روم به اوپن کړئ. کله چې تاسو فوټو روم کولاو که یو اوپن شي لاندې به راشئ دې لیکلي پروفایل پکچر ته به لاړئ. هلته به تاسو ته هر قسم پروفایل یې میلاویږي. لکه مثال تاسو وګورئ او بیا دې څه دغه ایسون ښه په اسانه پرېښودلی شي. خو تصوره موږ به قسم په قسم هر قسم پروفایل شته دی چې ستاسو کوم قسم خوښ وي هغه پکې پرېښودلی شئ. خو فی الحال به موږ اوس دا پروفایل واخلو. دا یو په دې کې تاسو کتلی دي دې کې پکچر د پاسه ریپلیس راغلی دی. دې ریپلیس که تاسو ووهئ نو تاسو ته به څه دارنګه خپل تصویر مخې ته راشي او تاسو پرې خپل تصویر ایډ کولی شئ. زه به پرې اوس دا یو تصویر ایډ کړم. داسې سکین کې ستاسو خو خپله خوښه ده که تاسو پرې هر یو تصویر ایډ کولی شئ دغه ځای باندې نو ایډ کولی شئ. دا به لږ رنګې زه غټ کړمه لږ بیا راتاو کړو. نو دا رنګ ما ولګوو صحیح ښکاري. ډن به ووایم. بیا انسرټ دا چې کلیک کړئ نو دې کې به تاسو د هماغه ایسون راشي کوم چې تاسو را ډاونلوډ کړي د هغه فوټو سرچ نه. نو په دې کې به زه اوس د یوټیوب کلیک کوم اول. صحیح شو. بیا به زه انسرټ ووهمه
فیسبوک به پکې ووهو. او په دې سکین سره د آیفون چې کوم اضافي بیک ګراوند وي هغه ختمیږي. او دلته تاسو ته دلته نور اګزامپل هر څه میلاویږي. که دا بیک ووهئ دغلته بره فیسبوک آیفون ته خیل وکړئ، دغه د پروفایل د پاسه راځي او بجې ښکاري، نو دا بیک ووهئ. چې بیک ووهئ نو هغه د پروفایل نه د کوم غاړې دي دې نه شاته شو هغه، او که بیا یې ووهئ بیا د تصویر نه هم شاته کېږي. بیا به ډن کلیک کړو. دا فیسبوک آیفون به لږ وړوکی و. بیا به ډن کلیک وکړو، بیا به انسرټ ووهئ، وټساپ به ورسره ایډ کړو. دغه د وټساپ پلیټفارم شو. که د یوټیوب او دغه هغه پکې دوباره هم وړوکی ایډ کړئ چې شو شي برابر وي لږه. نو ملګرو ما پروفایل سیټ اپ وکړو، د آیفون مې دغه قسمه ولګولې، خو ما په ټیکسټ کې ولیکو اس کې ایجوکیشن وایي او بیا دې خو تاسو لاندې وګورئ دا هر قسم د لیکلو سټایلونه دې کې موجود شته دی. دلته تاسو چې د انسرټ باندې دوباره کلیک کوئ که نه، خو تاسو دلته لاندې کتلی شئ دا سټیکر دوه قسم په قسم شته دی. دا هم د پروفایل نه شاته لګولی شئ تاسو خپل پروفایل لپاره. هر قسم ایموجیز هم پکې شته دی، هر یو شیز دې کې موجود شته دی. داسې ورته وګورئ تاسو که چېرته خپل تصویر په سمارټ واچ کې لګول غواړئ یا په موبایل فونز کې لګول غواړئ نو بیا یې هم لګولی شئ. او صرف دغه ډیوایسز خو نه دي، دلته دا سوشل میډیا کوم پلیټفارم آیفونز دي دا هم پکې تاسو لګولی شئ. خو د دې آیفونز تاسو کتلی شئ دلته د آیفونز مکمل موجود شته دی، خو زیات پکې پرو دي تاسو دا کتلی شئ. او بل دا چې کوم چې پرو نه دي لکه وټساپ شو دا تاسو کتلی شئ دا لږ بدرنګ دی، لکه شو شان نه ورکوي. دا هغه وټساپ په شان کوم چې موږ د دغه نه فوټو سرچ نه راډاونلوډ کړو او دلته هم دې کې ولګول نو دغې په شان د شو شان نه ورکوي. نو دې د وجې موږ دغه د فوټو سرچ نه راډاونلوډ کړ او دلته هم په فوټو روم کې ایډ کړل. دغې سره هر قسم فلاورز دا تاسو کتلی شئ، نور واټر هر یو شیز پکې موجود شته دی، فلیکس پکې شته دی، جنډې هر یو شیز پکې موجود شته دی. باقي چې تاسو څه پروفایل سره لګول غواړئ نو دې کې خپل هر څه ډېر زیات موجود شته دی او باقي پې تاسو هم خپله ټرای کولی شئ. د ډن باندې به کلیک وکړو. ما مخکې د لیکل تیار کړي دي، خو زه تاسو ته اوس دغه حساب لیکل درښیم لکه څنګه چې دغه روټیټ شوي دي لاندې پروفایل سره. نو دغه لیکل چې روټیټ شوي کېده دا یو اپشن دی، دا دې ځای نه کېږي. دغه یې دغه کړو نو چې ماینسو ته یې راولي نو هغومره ډېر کږېږي خیال او که نه نور هم سیوا کې چې پلسو کې کوئ بیا دې بل طرف داسې راکږېږي. خو یوټیوب دپاره د پروفایل دپاره بیا د پروفایل لیست کې راکوږ ته ګوره دا کوشش کوو چې دغسې برابر کړو.
دا دغه ځای نه داسې را روټېټ شو کېږي. اوس یې لږه نوره شوش هم دې پیدا شوله. ما دغه د خپل نوم دلته ایډ کړو. بیا تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ګیلري نو په اسانتیا سره یې په خپله ګیلرۍ کې محفوظ کولی شئ.